دا د مایکروسافټ وینډوز 10 لیکچر نمبر 6 یا شپږم درس دی. په لاست نمبر پریویس کلاس یا په تیر درس کې مونږ تاسو د مایکروسافټ د وینډوز 10 لیکچر نمبر 5 په باره کې خبرې کړې وي او د پاپ اپ مینیو یا د پاپ اپ لیست هغه لاست نمبر آپشن چې مونږ ډسکس کړو د پرسونلایز نه عبارت وو. پرسونلایز کې مونږ لاست نمبر درس و چې پرسونلایز څه دپاره استعمالیږي. پرسونلایز کې انټرنل مونږ کوم کارونه کړی شو. لکه په دې کې مونږ خبره وکړه چې پرسونلایز اصل کې ډیر په کمپیوټر په ډیسکټاپ باندې د رنګ بدلیدل یا مثلا په دې باندې د یو وخت سیف کولو دپاره یا د سلایډ شو د جوړولو دپاره د مایکروسافټ د وینډوز 10 د کلاس نه د پرسونلایز کمانډ نه ګټه اخلو. بعضې داسې کمانډز وو چې په تیر 5 نمبر درس کې د مایکروسافټ وینډوز 10 د پرسونلایز په انټرنل کې هغه کمانډز پاتې وو. نن راځو د مایکروسافټ وینډوز 10 پرسونلایز پارت 2 ته او په دې باندې خبره کړو چې دا کوم کمانډز موږ سره پاتې دي. نو زه به راشم پرسونلایز د آپشن ته به راشم. ریلی سو سمپل جسٹ کلیک اور رائٹ کلیک آن ډیسکټاپ بلینک ایریا دین گو جسٹ پرسونلایز آپشن. په فرست نمبر لیکچر کې موږ تاسو د پرسونلایز د آپشن نه بیک ګراوند خبره هم کړې وه چې بیک ګراوند څه ته ویل کېږي. بیک ګراوند کې موږ انټرنل څه کار کولی شو. بیا په دې کې د پریویو آپشن و، په دې کې مثلا موږ سره د براوز آپشن اینڈ سو امپورټنٹ کمانډز موږ سره انټرنل په دې کې شامل وو. په دې کې موږ بیا په پکچر باندې په سالډ کلر سلایډ شو براوز باندې فل باندې خبره کړې وه. د مایکروسافټ وینډوز 10 په لیکچر نمبر 6 کې به موږ کلرز ته راځو. ګوره کلرز اصل کې ډېر رنګونو ته ویل کېږي. کله چې موږ کلرز ته راشو دې ځای نه په دې کې ګوره موږ سره دا چې ښکاره کېږي دا زموږ ډیسکټاپ ایریا ده. دا زموږ اتومیټیکلی کلرز دي. نو چوز ا کلر اتومیټیکلی پیک an accent color from my background. ګوره اتومیټیکلی دلته مونږ لکه یو کلرز غواړو چې ډیسکټاپ باندې سیف کړو. نو لکه دلته مونږ کلر چینج کولی شو. سیف فار ایگزامپل دلته کلر چینج کولی شو. مونږ به وروسته راځو دې ځای نه د ټاسک بار ته سټارټ سکرین ته چې کله راشم دې ځای نه نو ګوره د سټارټ سکرین بای ډیفالټ د چرمز یا دغه د بیک ګراوند کلر بای ډیفالټ دا ټرانسپیرنټي کلر دی مونږ سره. نو د مایکروسافټ د وینډوز 10 زه به راشم پرسونلایز ته دې ځای نه جسٹ را بشم کلرز ته او دې ځای نه ګوره زه یو کلرز ورته سیف فار ایگزامپل ورکولی شم. جسٹ ما سره ګوره یو کلرز دی. ګوره ما دې لپاره ریډ کلر سلیکټ کړ. نو ګوره دلته موږ سره د آپشنو کلر چې دی هغه ریډ شو او که زه دا کلوز کم دې ځای نه اتومیټیکلی نو سټارټ سکرین ته راشم ګوره د هغه د آیکنز یا مثلا د ټایلز کلر اتومیټیکلی په ریډ کلر باندې بدل شو. که بیا موږ د مایکروسافټ وینډوز 10 د پرسونلایز د آپشن ته راشو اگین او د کلرز ته راشم او دا کلرز ګوره زه دې ځای نه سیف فار ایگزامپل دا یو ګرین کلر یا بلو کلر زه سلیکټ کړم او اگین راشم ګوره دې ځای نه سټارټ سکرین ته ګوره د هغه کلر موږ سره اتومیټیکلی بلو کلر ته واوړېدل. This is really simple about change the color of symbols in Microsoft Windows 10. دې کې بیا موږ سره اتومیټیکلی پیک ان ایسنٹ کلر دی. ګوره دې کې مطلب موږ سره اوس اتومیټیکلی ګوره د دې مکمل کمانډز کلرز موږ سره چینج شو او که واپس دا ګوره آف کوو نو بیا به ګوره دومره موږ سره تیز کلر د دې لکه نه به راځي. دیس از جسٹ کلر آپشن موږ سره بیا دی. بیا موږ سره ګوره په دې کې انټرنلی چې دی کوم کمانډز دي شو کلر ان سټارټ ټاسک بار ان اکشن سنټر. دلته موږ سره دا ټاسک بار دی. بای ډیفالټ ګوره د دې کلر موږ سره څه دی د دې کلر بای ډیفالټ بلیک دی. نو که دا کلر غواړي چې په ټاسک بار باندې دم راشي نو آن یې کړه دې ځای نه او ګوره دلته راشه د ټاسک بار کلر هماغه شو لکه کوم چې موږ سره دلته سلیکټ شوی و. د وګورئ د ټاسک بار کلر موږ سره چینج شو. که اګین سټارټ سکرین ته راشو د هغې بیهایند کوم ټرانسپیرنټي وه نو ګوره هغه اتومیټیکلی په ریډ کلر باندې چینج شو. او چې کله موږ ګوره د آپشن سیف فار ایگزامپل آف کړو دې ځای نه نو ګوره اتومیټیکلی د ټاسک بار کلر هماغه بلیک دی او د سټارټ سکرین د بیک ګراوند کلر هماغه ګرې یا ډارک ګرې کلر دی. بل موږ سره میک سټارټ ټاسک بار اینډ اکشن سنټر ټرانسپیرنټي. ګوره که چیز فار ټرانسپیرنټي هغه رنګ ته ویل کېږي چې د هغه سیف فار ایگزامپل موږ سره د رنګ اوپیسیټي کمه وي. لکه زه به تاسو جنرلایز ایگزامپل درکړم چې د سټارټ سکرین ته راشه ګوره د دې کلر موږ سره ټرانسپیرنټي شی ده دا اصل کې ډېر موږ سره ټرانسپیرنټي لري. ګوره ټرانسپیرنټي نه هدف دا دی چې په ډیسکټاپ باندې ما سره کوم وال پیپر سیف دی
زبراشم ګوره د وال پیپر ګوره د بیهایند د سٹارټ سکرین د بیهایند ګوره هغه وال پیپر کوم لیکنه یا مثلا د وال پیپر کوم بیک ګراوند چې د ما سره هغه اتوماتیکلی ښکاري بیکاز this is just in transparent mode. که بیا موږ again personalize ته راشو really so simple mechanism, just click on colors او بیا براشم ګوره دې ځنه بعد make start taskbar and action center transparent off کړه دې ځنه نو ګوره اوس که مونږ دا کلوز کړو نو دلته راشه سټارټ سکرین ته ګوره بیهایند چې کوم د دې ډیسکټاپ وال پیپر دی په کې مخکې د هغه ټیکسټ یا مثلا د هغې ډیټا ښکاره کېده ایمیجز ښکاره کېده بټ ناو یو کین ناٹ سی اټ هیر. بل د ټاسکبار کلر هم ټرانسپیرنټ موږ سره یعنې هغه مطلب ډارک کوم موږ سره بلیک کلر دی نو هغه بلیک کلر فقط موږ سره ټرانسپیرنټ و او سوچه بلیک یا پیور بلیک موږ سره هلته نه ښکاره کېده. نو که اګین دا غواړئ چې بیرته نارملی شي اګین به راشئ دې ځنه کلرز ته اګین به راشئ ګوره دا آف کړئ دې ځنه آن به یې کړئ ګوره د هغه ټرانسپیرنټي ګوره دلته هم ښکاره کېږي ګوره ټرانسپیرنټي ورکه شو او ټرانسپیرنټي بیرته آن شو دې ځنه او د هغه ګوره ټرانسپیرنټي کلر ګوره تا سره که زه دا ټاسکبار سیف فار ایگزامپل اګین دا آلویز ټایم دپاره زه شو کړم ګوره د هغه ټرانسپیرنټي کلر بالکل اوس موږ سره سی دی او که دا آن کړئ نو ګوره بالکل هغه سوچتو شو یا پیور بلیک شو. که بیا آن شي نو ټرانسپیرنټي آن شو او د دې ګوره کلر موږ سره لکه حلقه شو د دې کلر هم موږ سره حلقه شو. نو دغه اپشن اصل کې ډیر د کلر د حلقه کولو دپاره استعمالیږي چې آیا په ډیسکټاپ باندې ته کلر حلقه کول غواړې او که کلر حلقه کول نه غواړې. This was called just about color option. اګین به مونږ پرسنلایز ته راشو دې ځنه really so simple د کلرز ته به راشو چې کله ګوره مونږ د کلرز ته راځو نو ګوره دې ځنه واپس زه د عام ډول کلرز ورته ټاکم او دا به دې ځنه کلوز کړم نو بیرته ګوره زمونږ د سټارټ سکرین هغه کلر چې دی اټومیټیکلی نارمل شو. بیا راځم ګوره اګین د پرسنلایز د آپشن ته راځم really so simple کلرز نه لاندې مونږ سره لاک سکرین دی. لاک سکرین مطلب ګوره مونږ سره اوس د لاک سکرین مطلب هغه وال پیپر یا ایمیج په دې ډول دی. یو مونږ سره ګوره بیک ګراوند کلر وال پیپر یا کلر وي یو مونږ سره د لاک سکرین هغه وي. say for example really so simple که ګوره لاک سکرین ته تګ غواړئ لاک سکرین کله راځي لاک سکرین مونږ سره چې کله کمپیوټر فرست ټایم دپاره تا شټ ډاون کړی وي او ته هغه آن کړي نو د پاسورډ د ورکولو نه مخکې چې کوم سکرین مونږ ته راشي this screen or this dialog is called lock screen. لاک سکرین کې ګوره زه که لاک سکرین ته تګ غواړم نو د کیبورډ نه به تاسو وینډوز ایل بټن پریس کړئ یعنې وینډوز ایل بټن به تاسو سره څنګه راځي تاسو به راشئ دې ځای نه د کیبورډ نه دلته به د کیبورډ نه وینډوز کی او بیا به ګوره ایل بټن پریس کړئ تر څو ګوره تاسو اتومیټیکلی لاک سکرین ته راشئ. کله چې تاسو ګوره لاک سکرین ته راغلی دا موږ سره لاک سکرین دی اوس ګوره زه چې دې باندې کلیک کړم نو ګوره د دې عکس ما سره اتومیټیکلی دا دی. کله چې ګوره دې باندې کلیک کړم اوس به زه خپل پاسورډ ایریا ته راشم پاسورډ به ورکړم چې کله ما پاسورډ ورکړ نو زه به بیرته ډیسکټاپ ته اتومیټیکلی لاګین شم. نو که د لاک سکرین دا کلر تاسو غواړئ چینج کړئ یعنې مطلب د لاک سکرین کلر زه بدلوم نو جسٹ ریلی سمپل پرسنلایز آپشن دین گو لاک سکرین او بیا به راشئ ګوره دې ځای نه کلر وله چینج کړه مطلب لکه وال پیپر وله چینج کړه د وال پیپر چینج کول لکه ما سه دا وال پیپر چوز کړ او چې کله زه دا کلوز کړم او اګین هماغه وینډوز کی پلس ایل نو ګوره زه اتومیټیکلی بیرته لاک سکرین ته راغلم او په لاک سکرین کې ګوره مخکې ما سره هغه ایمیج بدلو اوس ګوره اتومیټیکلی د لاک سکرین ایمیج ما سره مای فیوریټ هغه وال پیپر چې کوم ما وله سیو کړ مینولي راغی د کیبورډ نه انټر یا کلیک واپس پاسورډ او دې ځای نه انټر. بیا مونږ پرسنلایز کې که هماغه خپل وال پیپر اګین غواړو نو دا کوم مشکل کار نه دی جسټ رابشئ لاک سکرین ته دې ځای نه هماغه وال پیپر وله وټاکه سمپل ریلی سمپل. د براوز آپشن مونږ په بیک ګراوند کې هم ډسکس کړو د براوز آپشن په تھرو باندې که تاسو سی فار ایگزامپل دلته پکچرز ګروپ ته راشئ او یو وال پیپر تاسو د خپلې خوښې لکه دا یو راواخلئ او دا سی فار ایگزامپل په لاک سکرین باندې تاسو سیو کړئ نو مشکل تاسو ته نشته. زه به راشم اګین ګوره وینډوز کی پلس ایل به پریس کړم ګوره اوس په لاک سکرین باندې زما اتومیټیکلی د خپل تمنیلز هغه پکچر راغی چې کوم ما وله په فیوریټ د پکچر د فولډر نه سلیکټ کړ. که دې باندې انټر او پاسورډ هم وله ورکړ نو اګین به تاسو لاګین شئ خپل ډیسکټاپ ته او بس تاسو سره به لاک سکرین ختم شي.
اگین مونږ پرسونلایز اپشن ته راشو دې ځنه او پرسونلایز کې لاک سکرین ته راشم او دې ځنه ګوره سمپل یو هماغه لاک سکرین ایمیج مو ورته وټاکل نو کوم مشکل نشته دی او هماغه ایمیج به ما سره اتوماتیکلی په لاک سکرین باندې اپلای شي دس ون د موږ سره د لاک سکرین دپاره اتوماتیکلی کار دی نیکسټ اپشن وچ از کالډ تیم تیم کې بیا موږ سره ډیفرنٹ ټایپس اف کمانډ دي تیم سیټینګ دی ایڈوانس ساوند سیټینګ دی ډیسکټاپ آیکن سیټینګ دی او ماوس پوینټر سیټینګ دی خو په دې کې موږ تاسو امپورټنت اپشن چې ډیسکس کوو ډیسکټاپ آیکن دی موږ سره په دې نورو باندې تیم سیټینګ باندې ایڈوانس ساوند سیټینګ باندې او ماوس پوینټر اپشن باندې به وروسته د خیره موږ تاسو خبرې کړو په کنټرول پینل په اپشن کې کله چې موږ تاسو کنټرول پینل ته لاړو نو په هغه کې به انشاءالله چې بیا وروسته خبرې کړو چې دغه کوم پاتې کمانډز دي دا په کنټرول پینل کې د څه لپاره کارول کېږي جسټ ریلی سمپل کلیک آن ډیسکټاپ آیکن سیټینګ ډیسکټاپ آیکن سیټینګ نه هدف دا دی چې کله موږ د پرسونلایز ته راشو زه به دلته سمپل یو ساده رنګ به راواخلم سالډ کلر دا به زه په ډیسکټاپ باندې سیو کړم داسې نو ګوره زه به دلته راشم د ویو ته شو ډیسکټاپ آیکنز ته به راشم نو ګوره دلته بعضې مهمې آیکنز موږ سره وي لکه ریسایکل بن د سپیسی say for example important بعضې نورې اپشنې وي دا موږ سره سیسټم آیکنز دي موږ په لیکچر نمبر فرست باندې خبره کړې وه او دا موږ سره یوزر آیکنز دي نو که چېرته اوس تاسو say for example فرست ټایم دپاره کمپیوټر ته فرش وینډوز انسټالیشن وکړئ میبي تا سره د سپیسی ډاکومنټس یا وټ ایور تا سره نیټورک اپشن نه وي یا مثلا تاسو say for example دا دې ځنه ډیلیټ کړئ نو تاسو اتوماتیکلی دغه آیکنز د سیسټم آیکن لکه ریسایکل بن لکه سی فار ایگزامپل د سپیسی یا سی فار ایگزامپل تاسو هغه یوزر آیکن تاسو دلته غواړئ چې راوړئ نو جسټ رایټ کلیک آن پرسونلایز اینڈ دین گو بیا به راشي تیمز ته بیا به راشم ګوره دې ځنه ډیسکټاپ آیکن سیټینګ ته به راشم او په دې کې ګوره زه راځم دې ځنه کوم یو اپشن تا ته پکار دی کمپیوټر پکار دی کمپیوټر به راځي او دا به دې ځنه اوکې کړي ګوره اوس هغه د کمپیوټر سمبول چې تا ډیلیټ کړی اګین تا سره بیرته واپس په ډیسکټاپ باندې راغی که بیا تا سره دغسې نورې کومې اپشنې چې ضرورت دی ستا مطلب سی فار ایگزامپل وروسته چې دی تاسو به زده کوئ یوزر فایلز دي نیټورک دی کنټرول پینل آیکن دی دا موږ سره شته دی په دې کې بیا که چېرته سې مونږ دلته سې فار ایگزامپل د سپیسي د آیکن وګورو یا سمبول نو په دې ډول دی که دا مونږ غواړو چینج کړو یو خپل فیوریټ آیکن یا سمبول دی مطلب ورکړو نو دلته به جسټ په دغه د سپیسي یا مثلا ریسایکل بن یا واټ ایور یو وانټ په دې باندې به کلیک کړئ چینج آیکن ته به راشي دی ځن ریلی سمپل جسټ کلیک چینج آیکن تا سره د دنیا آیکن راغلی په دغه آیکن کې ګوره ته دې سایډ ته راځه د خپلې خوښې یو آیکن به ولې سلیکټ کړې کوم چې ستا د سپیسي لپاره خوښ او په زړه پورې اپشن وي لکه زه راځم دا دوه کسان چې کوم دي دا به زه سلیکټ کړم دا به اوکې کړم او دا به هم اوکې کړم اګین که تاسو د سپیسي ته راشئ نو مخکې ګوره د سپیسي کې د دې سمبول بدل او ګوره اوس موږ ته د دې سمبول یا آیکن چې دی چینج او یا بدل شو نو دغسې ریسایکل بن هغه هم بدلول شي دغسې د بل سیسټم آیکن هغه که تاسو غواړئ چې بدل کړئ نو تاسو کوم مشکل نشته دی یو کین ریلی چینج د هیر ریلی سو سمپل بیا مونږ اگین که پرسونلایز ته راشو دې ځنه او اگین ګوره دې ځنه د تیم ته راشم ډیسکټاپ آیکن ته راشم او دا غواړم چې زه بیرته خپل عادي یا نارمل حالات ته واړوم نو کوم مشکل نشته دی تاسو به د دغه کار لپاره جسټ راشئ او په ریسټور ډیفالټ بټن باندې به کلیک واخلئ ریسټور ډیفالټ خپله چینج شو apply and then click on OK button. Now you can see your file again مطلب system icon again it changed to this PC normal icon. The last number option of personalize which is called start. Start پروسته ډسکس کوو start موږ سره په دې ځای کې چې دی دا کومه ایریا چې ښکاري دا یادګي په نامه د start نو دلته موږ سره د start لپاره د option شته دی که نه په دې باندې کلیک کړه start راځي خو بهر د کلیک کړه نو بیرته واپس start غیب شو start ته به راشم دې ځای نه دې کې ګوره موږ څه لیکلي دي show most used apps mean applications لکه ګوره د start screen ته راشه کوم اپلیکیشن چې ته زیات په کمپیوټر باندې استعمالوي بای ډیفالټ ګوره هغه موږ سره په دغه لیست کې دی ځکه اتوماتیکلی څه کوي موږ ته په دې لیست کې ګوره موږ ته دا ډسپلی کوي دا موږ ته په دې لیست کې څه کوي ډسپلی کوي دا موږ سره هغه ایپس چې کوم موږ موسټلی زیات په کمپیوټر کې استعمالو
که دا د آف کړ نو ګوره هغه موسټ یوزفل کوم ایپ چې تا سره دي دې لیست کې تا ته نه شو کوي او که اګین ګوره دا آن کړي ته اټومیټیکلی هغه به تا ته څه کوي شو کوي بیا ریلی سمپل شو ریسنټلی ایډډ ایپس say for example show recently added apps معنا دا د کوم ایپ چې تاسو سره اډ شوی دي هغه د ماته say for example نخ کاری نو دا به آف کړی ګوروس پتا ته اتوماتیکلی هغه نخ کاری مطلب بیزی مینلی تاسو مطلب ریسنټلی کوم اډډ ایپس چې هغه نخ کاری او که واپس ته ټیک مارک کړنو او تاسو سره ښکاری او آف به تاسو اتوماتیکلی نخ کاری او دا د آن کړ یا د آف کړنو بیا به تاسو سره اتوماتیکلی سیستم ټول آف شي یعنی کوم هغه say for example application چې تاسو سره دی recently دی list اډ شوی وي هغه هم تاسو سره غیب شي لکه ځکه دا واپس آن کړم نو کوم چې ما سره اډ شوی وي دا آن وي به اوس ماته نه ورکږي ګوره لکه زم کنټرول پینل چې دی ما سره دی recently ته اډ شوی دی ګوره دا اوس ما سره اتوماتیکلی نه ورکږي خو کله چې موږ سره دا اتوماتیکلی آف شي دا به بیا موږ سره هم ورک شي بل ګوره موږ سره لاندې یو کمانډ دی یو سټارټ فول سکرین say for example که چرته موږ تاسو د مایکروسافټ وینډوز 10 تراشو دي نه د سٹارټ سکرین ته نګوره دې سایډ باندې ما سره ریسنت فایلز برخه ده په دې سایډ باندې ما سره سٹارټ سکرین دی ریسنت فایل برخه زه غواړم چې غیب کړم یا ورکه کړم بټ ماته دا هر څه په دې فول سکرین باندې ښکاري just you can really take more this one option use start full screen او که دې سٹارټ تراشم نګوره دا اوس مکمل ما سره اتوماتیکلی سٹارټ سکرین چې دی هغه فول سکرین ته واوړېدله او هغه ریسنټ کومه برخه چې هغه ما سره اتوماتیکلی واپس ورکه شو او غیب شو که واپس موږ ګوره say for example د آپشن ته راشو او دا موږ دې ځای نه ګوره آف کړو نو بیرته به ما ته اتوماتیکلی په دې ځای کې هم ریسنټ فایلز راته ښکاره کوي او هم به ما سره اتوماتیکلی په سٹارټ سکرین کې هغه چرمز یا د ټایلز هغه ګروپ هم ما ته اتوماتیکلی ښکاره کوي نو دا د مایکروسافټ د وینډوز 10 لیکچر نمبر 6 د پرسونلایز یا د پرسونلایزیشن کمپلیټ لیکچر چې موږ ختم کړ راتلونکي لیکچر نمبر 7 کې بعد یو نوی درس نه آغاز کړو د ټولو نه مهیله دا ده چې زموږ د یوټیوب چینل چې دی سبسکرایب کړئ د بیل آیکن کېکاږئ او زموږ ویډیوګانې د نورو خلکو سره شیر کړئ ترڅو زموږ د ویډیو نه نور خلک ګټه واخلي زموږ چینل ته خلک راوبلئ او دغه چې موږ دغه ویډیوګانې د ستاسو د اسانتیا لپاره په فیسبوک آی ډي باندې هم اپلوډ کوو نو کوشش وکړئ موږ سره دغه درسونه سټیپ بای سټیپ تعقیب کړئ ترڅو تاسو د کمپیوټر هر یو پروګرام ډیر په ایزي او په اسانه ډول باندې په خپل کور کې زده کړئ تر راتلونکي درس پورې د الله په امان